ها ډبې راوړه. ولی مولوي صاحب او خالد ډبې راوړه. پر فرضي کرښه له پاکستاني پوځي رژیم سره د جګړې پر مهال دوه هغه مشهوره جملې چې د افغانانو پر خولو به کلونه ژوندۍ وي. خو هغه خالد چې ورته غږ کېږي او تر ټاکلي ځایه ډبې وړي څوک دی؟ اصلي نوم یې عبدالولي او د زابل کلات ښار اوسېدونکی دی. هغه وایي د جګړې سختو حالاتو کې په پوره مورال سره خپلو ملګرو ته له ډبو جوړ شوي ماینونه رسول. دا خو د کیسه وه پر 4 بجې جنګ شروع شو. جنګ چې شروع شو جنګ تبان شو بالا مجاهد میر زموږ امیر ته هغه پر ما غږ وکړي چې خالد ډبې راوړه. دا دغه کیسه مشهوره شوه. دا ما ډبې راوړې 14 ډبې موږ په موټر کې راوړې وې. هغه ته پرتې وې ته وایي خالد ډبې راوړه. زه خو د زابلیانو څخه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته یې مینه راکړه او موږ یې دغې لارې ته نور هم تشویق کړو. ډېره مننه ځینې اوس چې ژوندی یم تر هغه زه د خپلو خلکو خدمت کوم. د خالد د سنگر ملګری مطیع الله جبریل وایي پاکستاني پوځي رژیم سره خالد ډبې راوړه جمله د جګړې پر مهال د دوی قومندان ویلې وه. دی وایي افغان ځواکونه به هر وخت داسې تاریخي سرښندنې کوي. دې ته دا احساس لرو د ټکان شروع شولو په هغه ځای کې موږ امیر مجید نومېږي هغه ډبې راوړي. نو بیا خالد یې غږ وکولو خالد ډبې ورته راواخیستلې. نو پر دښمن باندې ښه کار وشو ښه کامیاب کار وکړو. یا خو د جنګ حالاتو بس موږ هلته ویډیو وکړو نور موږ دغه فکر نه اوسي زموږ د خپل ملت مینه راکوي یا به زموږ خلک دونه مینه زموږ. د خالد او ملګرو هرکلي ته سلګونه کلات ښاریان راوتلي او د هغوی غاړو ته یې ګلونه واچول. دوی خالد او ملګري اتل بولي او ښه راغلاست ورته وایي. موږ ډېر وایي پرې کوو دا زابلي اوس موږ ټوله راجمع شوي دي چې هغه خبره راژوندۍ کړي چې ډبې راوړه خالده. نو دا ټول ځوانان په دغه وجه باندې سره راټول شوي دي چې د خالد هرکلی استقلال وکړي. د خالد جان پر راتګ سره زابلي وګړي زابلي فعاله ځوانان راټول شوي دي تر څو د خالد پر راتګ سره د زابل ته د تود هرکلی وسي. هغه خبره وایي خالد ډبې راوړه په ډېر اضطراري حالات کې د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې په مقابله کې همدا خبره کارولې وه چې خالد ډبې راوړه. دا هغه خبره وه چې بیخي نړیوال شهرت یې ترلاسه کوي. د پاکستاني پوځي رژیم سره د افغان ځواکونو مبارزه او سرښندنه د دې لامل شوه چې افغانان پر یوه ملي ټغر ټول کړي. عبدالقیوم عاجز، هوریت راډیو، زابل.